د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبۍ بیبي زمونږ او ستاسو مور حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها وه او د نبوت نه 15 کاله وړاندې دوی سره د پیغمبر اسلام واده شوی و کله چې د پیغمبر علیه السلام 15 کاله عمر و او دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا څونه چې لمحات وو هغه د غم وو او د خوشحالۍ وو په هغې باندې ډېره زیاته پوهېدونکې زنانه وه ډېره سمجداره وه ډېره پوهه وه او په بیروني معاملاتو باندې په بزنس باندې هم ډېره زیاته پوهه زنانه وه او د دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر غم او د خوشحالۍ په حالت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته مرسته کړې ده لکه تاسو به نن د دې واقعه نه پته ولګېږي نو داسې وه چې کله لومبۍ وحي راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې په عبادت کې مشغوله و چې جبریل امین راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اقرأ ووایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زه خو نشم ویلی نو جبریل امین هغې ځان ته رانږدې کړ او زور یې ورکړ بیا ورته وفرمایل ووایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې زه خو نشم ویلی په دویم ځل یې بیا رانږدې کړ او زور یې ورکړ بیا ورته وفرمایل چې ووایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل چې زه خو نشم ویلی چې په دریم ځل یې بیا رانږدې کړ او زور یې ورکړ او پرېښود او بیا ورته جبریل امین وویل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق ووایه په نوم د هغه رب چې هغه دا ټول کائنات پیدا کړی دی خلق الانسان من علق او انسان یې چې کوم دی هغه د ډېرې ټینګې وینې نه پیدا کړی دی اقرأ وربک الاکرم او ووایه ستاسو رب ډېر زیات کریم ذات دی الذي علم بالقلم ستاسو رب هغه ذات دی چا چې په قلم سره علم خلقو ته وښودو علم الانسان ما لم يعلم او انسان ته هغه څه وښودل چې انسان ته د هغې پته نه وه کله چې دې فرشتې دا آیتونه ووې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له زور هم ورکړی و او کله چې کور ته راورسېده نو زموږ او ستاسو مور بي حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها ورته ډېر په خوشحالۍ سره او په ړین تندي سره هرکلي ووې چې کور ته راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زنبلوني زنبلوني ما باندې څادر راواچوه ما باندې څادر راواچوه او چې لږ ساعت پس په حوصله شو نو خدیجه الکبرا رضی الله عنها ته وفرمایل چې ما باندې څه وشو او بیا ورته دا پوره واقعه د وحي د جبریل امین دا واقعه ټوله ورته بیا بیان کړله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لقد خشیت علی نفسي زه خو په خپل ځان ویرېدم یعنې زما د ځان خطره پیدا شوله